د بانک مسافري وروستۍ 5مه برخه. بلا دې پر دغه کوې ټکولې مخ شه، پرېږده دا تنکۍ نجلۍ چې نږدې ده له بیرې یې ساه وخیځي، خو پور به دې پر باندې وي، وینه خو به دې نه وي پر باندې. هغه بل سوی خواره دا پورته جملې په خورا تهدید کړي غږ ورته کړي چې هغوی د بانک پر مور سانه نه ایستله او دې ته یې دا جرأت ورکړ چې ور ولاړه سي او خپله لور تر مټ ځینې راکش کړي او په خپل ټټر پورې ونیسي او پر برخو باندې یې ښکل کړي. د بانک مور دواړه سوی خواره یو ځای مخاطب کړل او ورته یې وویل زوی خو مې هم دغه پیسې رالیږلې وې، اوس تاسې سره پر جوړ سئ چې کم یې اخلئ یا یې سره نیمایي کړئ. لومړی سوی خواره لږ څه په قهر د بانک مور ته مخ راستون کړ او ورته یې وویل په خپلو پیسو مې ولې له خلکو سره په شر کې اچوې، خو پور مې در باندې و چې یوه برخه دې راکړه او بله برخه لا پاتې ده، زما یې له نورو خلکو سره څه چې ورسره جوړېږم. دویم سوی خور چې له دې کیسې خبر سو خورا پر له وایېښېد او له لومړي سوی خواره څخه یې غوښتنه وکړه چې په هره توګه چې وي باید دا پیسې له ده سره نیمه کړي، سره دې چې د ده پور نسبت و لومړي ته ډېر هم دی او ګټه یې هم له ډېرې مودې نه ده ورکړل سوې. بیا هم دی په دې رضا سو چې د جنجال د مخنیوي لپاره څه چې کونډې راوړي دي دواړه یې له قبرونه سره نیمه کړي. خو لومړی سوی خواره چې په جدي او لوړ غږ ورته وویل تا نه دي اورېدلي چې نار یو مرغه دی چې چا ونیو داغه دی، نو اوس زما خپلې پیسې زه تا ته نسم در نیمه کولی. ښه دا دی چې د دې کونډې د زوی تر راتګ پورې صبر وکړې، هغه چې هر څه راوړل هغه به سره وویشو. د دوی دواړو خبره خورا سره اوږده سوه او نږدې و چې په غاړه کې سره لوېدلې وای. دویم سوی خور ورغی او خان یې خبر کړ. هغه دواړه سره کښېنول او ورته یې وویل یو له بله مه سره خورئ، هېڅوک د بل چا رزق نسي خوړلی. نه مو دې اورېدلي چې وایي رزقونه له ازله دي، بیا د دواړو کار یو شی دی. که تاسې سره بې اتفاقه سواست نو وپوهېږئ چې ګټه خو لا څه والله که په دې کلي کې ژوند وکړئ، ځکه چې دا ټول بربنډکونې او خواستغې درته خولې مولې دي. ستاسې جګړه او بې اتفاقي د دوی په ګټه تمامېږي. زموږ بیخ بلا در سره وکاږئ. لومړی سوی خواره چې روپۍ یې تر ګوتو کړې وې خان ته سترګه واله او په اشاره سره یو څه ور ومنل. نو هغه په داسې حال کې چې یوه خاشا یې ور واخیسته او غاښه په ټومبه خپله خبره دا ډول پسې اوږده کړه. اوس چې کونډې روپۍ د کره ور وړې دي نو ته خدای ته صبر وکړه، دی هم له تا نه دی لرې چې ویې خوري، ګواکې تا وخوړې. دویم سوی خواره چې ولیدل خان هم د ده پر خوا سو نو یې د بانک مور ته وویل والله چې ستا له غوښو خو روپۍ جوړې کړم. لومړی خو هغه 50 افغانۍ چې سپمولې دي راکړه، بیا نو دا نورې هم له هره ځایه چې وي رامونده که نه وي د خدای شریعت ته دې بیایم، هلته خو به یې داسې راشمېرې لکه د بانک مور خوارکۍ د پسرلي لوږه او حتی خواستغوالی د دې سوی خواره پر برګو سترګو او له پرله پسې اسرارونو او لرګیو ټکولو ښه وبلل او ورغله له خپلې غوټې څخه یې هغه 50 افغانۍ هم ورته راوړې او سوی خواره ته یې خوله کې واچولې. سوی خواره چې هر څومره پر له راواړوله خو یو بل غیران هم نسو په جوړ. بیا یې یو ښه غټ چرګ چې مور او لوڼو دې ته ساتلی و چې کوم وخت بانک له مسافرۍ راسي نو په لومړۍ شپه به یې ور حلالوي ونیو او په تخر کې یې ټینګ ونیو. ښه ده نو دا چرګ خو والله که در پرېږدم تا چې ټولې روپۍ هغه بل ته ورکړې نو دا دې جزا ده چې دغه چرګ به در څخه وړم او نن شپه به میلمه باندې کوم. د بانک ژېړ مخ بې نوره سترګې او ډنګره بڼه ښه خورا ښکلې واوښتله. د ده مخ اوس په وینو سو، دا ځکه چې په نس موړ سو او هره ورځ یې خورا ښه تېرېدله. ماښام به هم تود پروت و. دی په کور ډېر پریشانه دی او تل د هغه چرت وهي. په تېره چې اوس پسرلی هم بیخي رانږدې سو د بانک په زړه کې د مور او خویندو د لیدلو هوس خورا ډېرېږي. خپل پخوانی ملګری دوران کله کله ویني. د دوران وضعیت هم اوس تر پخوا ښه سوی دی. هغه چې هیڅ وخت له بانک څخه د خپل زړه حال نه پټوي او هر څه چې پیښ سوي وي هغه ورته وایي. دوران اوس یوه ځان ته کریا کوټه کړې ده. دی او ورور یې دواړه د هغه ترازو کار کوي. یوه ورځ یې بانک ته وویل چې
خدای یې درکوي نو نه دې پوښتې چې د چا زوی یې. داسې وضله مې وسوه چې که خدای کول بیا به زه د خواریو او هر دم شهید یو مخ ونه وینم، ځکه چې د دې ترازو په کار کې یو ښه ګوله رالوېږي، ځکه چې هره پلا چې پر تله مټ ووهم خورا ډېرې وړۍ وګټلی سي چې په دې نسبت زما برخه ښه راکوي. یوه پلا خو خلک وپوهېدل او عرض یې وکړ چې صاحب دفع کړ. بیا څو پلا خلکو عرضونه وکړل خو د پیرانو د دعا له برکته والله که زموږ پر صاحب هېڅوک برېښ کولی سي. سخیان خدای نه خواروي، که څه هم دی خو دومره سخي هم نه دی، خو لکه چې نیت یې ښه دی، یو پلو سبزه سړی دی، موږ یې ورسره شنه کړو او لا به مو پسې شنه کړي. ورور یې سمدلاسه وویل بڼه او کړه وړه خو دې خورا ښه سوي دي، تا هم لکه چې د ګټې سوری موندلی دی. وروره زموږ زیرمه هم خدای کوي، تل خو به وږي او بربنډې نه ګرځو او نه به مو د بل چا په لوښه کې سترګې وي. هر څه چې دې وسه کېږي خپل موټې ډکوه، بیا به په دې وخت او ګړي پسې ارمان کوي او هېڅ به لاسته نه درځي. دوران د خپل ورور خبره غوڅه کړه او بنګ ته یې په داسې غږ وویل چې لومړی خورا سوکه او بیا یې پسې لوړ کړ. که مې د رښتیا پوښتې د مزدورۍ په پیسو ولاکه د هېڅ چا پرده وسي او هیڅ کله به په دې اندازه ګټه څوک د یو ښه ژوند خاوند نسي. که یو وار د رحمت دربچه در باندې را خلاصه سوه او دغسې سوری یې په لاس درکړ نو وپوهېږه چې په لږه موده کې به د ډېر شي څښتن سي او بیا چې ژیړ پوستین واغوندې او په سیالانو کې په هسکه غاړه کښېنې نو هر څوک به دې خبرې ته غوږ نیسي او درته صاب صاب به وایي، د اوو وزیرانو عقل به دې بولي. نو لکه وروره چې مې درته وویل اوس لا مټې ډکوه، که نه وي بیا به هېڅ په لاس نه درځي. نه دي دې اورېدلي چې تل خو جمعه نه وي چې حلوا ویشلی کېږي. دوران وروره زه خو داسې کار نه لرم لکه ستاسې، او بل دا چې زه هېڅکله نه غواړم چې صداقت پرېږدم. ولې د خپل ورور وینې وخورم؟ څه چې مې حق وي او ګټلی یې سم هغه راکوي، نو نور زه د دوی په دنیا څه غرض لرم؟ د دوران ورور بیا حوصلې سو او غږ یې پر وکړ عجب صادق خو مې ته ولیدي، صداقت له چا سره؟ صحیح دی چې زموږ کار خو له ډېرو خلکو سره دی او بیا په تېره د پوندو لمن خورا لویه ده او دا کارونه پکې اثر نه لري. زموږ خولې ته هم ګوله ځینې راځي او زموږ د بادار خولې ته هم، بلکې د هغه خولې ته خو خورا ډېره او لویه ګوله ورغړي. نو لومړی مې درته وویل چې صداقت له چا سره؟ تو خو باید بیخي دا خبره ونه کړې، ځکه ته چې څه ترېنه تروښې هغه د خوار له وینو او غوښو نه ځي. ته یو شی جوړوې د داسې سړي څخه یې جوړوي چې هغه د نورو په غوښو پړسېدلی وي. دا متل دې نه دی اورېدلی؟ د لیوه له خولې پښه ختلې هم ښه ده. یعنې که لیوه یوه بشپړه پسه وځغلوي نو که چا د هغه پسه یوه پښه د لیوه له خولې راوکښه هم ښه ده. بنګ دې ته حیران سو چې د دوران ورور دا خبرې چېرته زده کړې دي، خو په پای کې ښکاره سو چې دوی هم له ځینو لوستو خلکو سره ناسته ولاړه کړې ده. یو ورونه زه په دې برخو کې هېڅ بحث نه در سره کوم، داسې مې پوه کړئ چې څه وخت به ځو او څه ډول به ځئ. زه که تلم خو له پونداو سره ځم، ځکه چې له هغې خوا هم له دوی سره راغلم او ښه پېژندګلوي هم پکې لرم. مثلا کاړی نومېږي، خورا ښه زړسوان دی، زړور او مهربانه زلمی دی. ما خو له هغه سره کول هم کړی دی چې له دې خوا به در سره ځم. وروسته له یو څه ځنډ نه بیا وویل وروڼو زه ځم چې ناوخته سو، په دې برخه کې به بیا ډېرې ښې او ښې مفصل خبرې سره کوو. بنګ په بیړه راوګرځېد او په زړورتیا سره د مېلمنو کوټې ته ورغی. دی تر پخوا اوس ډېر بلد سوی دی، د باشي او یا بل چا څخه نه ډارېږي. څرنګه چې وویل سول بنګ تل د تلو په فکر کې دی، تل خپله ګټه ګڼي او هغه خپل زړه کې د ډول ډول شیانو رانیولو ویشي. مثلا مور ته ټیکری، کمیس او موچڼې رانیسي او تل د دې شیانو قیمت د اټکل په توګه حسابوي او بیا په همدې توګه د خپلو خوندو دپاره راز راز شیان رانیسي. خو د ده پیسې د دې اجازه نه ورکوي چې دی د ډېرو شیانو په رانیولو قادر سي. په تېره هغه وخت چې د پوروړیو پورونه ور په زړه سي نو زړه یې تسیا شي
او د هیلو او امیدونو ګل یې مړاوی غوندې سي او داسې احساس کړي لکه چې په رګو کې یې سړې اوبه جاري سي، خو چې بیا خپل لومړی فکر کې چې په کلي کې یې کاوه ور په زړه سي نو خوشحاله غوندې سي، ځکه ده هلته صرف دا تر زړه ایستلې وه چې لکه نور خلک یوازې خپل نس واړوي او که چېرته 15 غیرانو ګوتو ته ورغلل نو خورا به ځان طالعمن ګڼي او اوس چې پر ښه خوارۍ پېښ سو او یو څو ګوتو ته ورغلل خوشحاله دی، په تېره بیا پر دې خورا زړه ښه دی چې یو څه سبق یې ولوست او اوس لږ څه په لوستلو پوهېږي. ده دا ټکی هم په زړه کې احساساوه چې تر پخوا یې عمومي پوهنه هم ډېره سوې ده، په تېره بیا ځینې ژوندي بحثونه یې چې اورېدلي وو یو په یوه یې په زړه کې پراته وو او بیا له دې چې د هغو په اصلي او حقیقي مطلب پوه سي د هغو په شاوخوا فکر کولو باندې یې خوند اخیست. ځینې وختونه خو به ده خپل دغه اورېدلي معلومات له نورو سره هم ویل او چې فرصت به یې منده کړ نو نورو چوپړانو ته به یې وویل چې راسئ د ټولنې د ښېګڼې په شاوخوا کې خبرې اترې وکړو. ده ته په تېره د یوه زلمي دې وینا خورا خوند ورکاوه چې د مملکت ډېرې او خورا ښې ځمکې د یو شمېر داسې کسانو په لاس کې دي چې هغوی په خپل ژوند هم لاس نه دی وروړی. که دې ځمکو ته د هغو خلکو لاس رسېدلی چې هغه تکړه دي او غښتلي مټې لري نو د دې ځمکو حاصلات او ښه پالنه به یې خورا ډېره سوې وی او ډېر بېوزلي او خواران به هم پرې ماړه وی او هم به یې کار موندلی وی. ده ته دا ترتیب هیڅ ممکن نه ښکارېده او دا یې هیڅ زړه ته نه لوېده چې په نړۍ کې دې دا ډول ملکونه موجود وي چې په هغو کې دې دا ډول ترتیب وي، خو دا فکرونه به ژر د پوروړو او کور ته د پوښ وړلو په چرت کې ډوب سو او تر ډېرو پورې به یې ورته پام نه و. وروسته له ډېرو حسابو او چرتونو یې دا مسله چې د کور لپاره څه شی واخلي فیصله کړه او د دې فیصلې سره سم یې هغه شیان رانیول او ټول یې په یوه زاړه خورجین کې چې د یو چا څخه یې د زاړه په بیه رانیولی و ځای کړل او تیار یې په خپله کوټه کې کښېښول. بله ورځ په کم وخت چې له یوه ځایه څخه راتلی کاڼی یې ولید، هغه ورته وویل چې لا په دې 2-3 ورځو کې کډې راځي، که دې زړه غواړي چې له موږ سره ولاړ سې نو ځان چمتو که، په پسرلي لږ څه سرګرداني ډېره وي خو یو شی دی هغه دا چې میږ لنګې دي او ورږه او شیدې او مستې ډېرې دي، خورا ښه به دي تر هغه ځایه پورې ساعت تېر سي. کاڼی په خورا حیرانتیا او د تعجب په نظر ورته ګوري، دا ځکه چې بنګ په دې موده کې هېڅ د لاس او پښو دروند کار نه دی کړی نو تر پخوا چاغ سوی دی، دې قبله چې په ژمي کې په نس موړ او ښې غوړې غوړې ډوډۍ یې وهلې دي نو تر پخوا ډېر سور او د صحت څښتن برېښي چې د کاڼي کست ورسره وسو او د ځان لپاره یې هم دغه ډول روغتیا او غښتلولي وغوښته. بنګ د کاڼي په دې وضعیت لږ څه په ځان کې ووهل سو او ګمان یې وکړ چې کوم شی یې وران دی چې کاڼی داسې په تعجب ورته ګوري. بنګ په دې چرت کې و چې کاڼي پر راغږ کړل، وروره اوس لږ څه بازاري غوندې برېښې، نازک سوی هم یې، د بازار ډوډۍ دې خوړلې ده، په تېره چې د بډایانو کره دې شپې ورځې تېرې کړې دي اوس به د پونده و ژوند خوند نه درکوي او دومره زحمتونه به په ځان ونه ګاللی سي او همداسې څرګندېږي چې د جیب څنډې ته دې یو څو غیرانه هم راغلي دي، زما په خیال په موټر کې به ولاړ سې څرنګه؟ بنګ خپل لاس تخرګ ته یووړ او بیا کاڼي ته مسک سو. دا ته څه وایې؟ په دومره لږه موده کې زما تر اوسه پورې ستا کورت او غوړي نه هېرېږي او ته ما ته بازاري وایې؟ ته راځه دا خبرې به بیا سره سپینوو. اوس به ولاړ سو د هغه چا کره چېرته چې زه کار کوم، چای به درکړم، شپه به درکړم، سبا به کتلې ولاړ به سې. بنګ د مخه کاڼی ورپسې د بنګ کوټې ته چې نور چوپړان هم ورسره اوسېدل راغلل. د ماخستن د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بنګ بیخي فیصله وکړه چې له کډو سره ولاړ سي. لومړی یې دا په زړه کې ورتېره سوه چې لږ څه وختي ځان کور ته ورسوي
چې دمه غنم وکري، خو بیا ور په زړه سول چې د ده نیا خپل خر خرڅ کړی دی، بل څوک به په یوې کولو کې ورسره مرسته ونه کړي. د خپل دا فکر کاڼي ته هم ووایه. هغه په دې نسبت چې پونده دی او د کرنې په کار ښه نه پوهېږي، له مسؤلیت ورکولو څخه یې عذر وغوښت، خو دومره یې ورته وویل که له ما سره ځې او تر هغه ځایه پورې زموږ اوله را سره شړې، نو ستاسې د منطقې حدودو ته چې ورغلو زه به درته 3 لنګې وزې د لغزې په توګه درکړم، په مني چې کله کندهار ته شوه کېږي بیرته به یې راولي او موږ ته به یې راکړې. د کاڼي دې وروستۍ خبرې بنګ داسې ټکي ته ورساوه چې سمدلاسه یې ورته وویل ځم، در سره ځم، که اوله را باندې شړې هغه کوم، که اوښان را باندې پیایې هغه ښه پیولی سم. زه پوهېږم چې له کډو سره زما تګ ګټور دی، ځکه چې لږ به ناوخته ورسېږم، تر څو چې پر کښتو اوبه اوړي زه به هم ورسم. دا چې د کال لغزه به راکوې دا خو لا بل نعمت سو. بیا بنګ یوې زړې خورجینې ته هڅه وکړه او هغه یې راواخیسته او کاڼي ته یې ورکړه چې تر سر یې کښېږدي او سهار یې وختي له ځانه سره یوسي. کم وخت چې دی خپل حساب له بادار سره پرې کړي، نو البته سمدلاسه به ورسي او له کډو سره به ځي. 2 شپې وروسته بنګ په دې خبر سو چې کډې تېرې سوي او سمدلاسه یې باشي ته وویل چې رخصت ورکړي. هغه مازدیګر د خپل بادار یوه زوی ته وویل چې بنګ درومي. هغه په پوزه کې ورته وویل هلکه بنګه، خدای خوار کړې، اوس غواړې چې له موږ سره بې وفایي وکړې؟ ښه دی چې ځې، څوک دې مخ نسي راګرځولی، خو دغونه دې موږ ته ثابته کړه چې تاسې پاسنیان چې په نس ماړه سئ، نو بیا په هره توګه چې وي خپل ځان ورکوئ. ښه دی ولاړ سه، خو باشي تا ته وایم سهار یې جیبونه وګوره او هم یې بستره وپلټه چې کوم شی یې نه وي غلا کړی. په دغو پښو لوڅو څه باور نسته. بنګ سهار بیا د فابریکې خواته راغی. د لومړی د ماشین کار سره د خدای پاماني وکړه او بیا راغی له دوران او د هغه د ورور سره یې ولیدل. دوران ورته وویل ستا یې په مخه شه، موږ دلته په یوه ښه ګټه اوښتي یو. داسې ګټې او فرصتونه کله کله سړي ته په لاس ورځي، نو موږ نه غواړو چې دا د سرو زرو موقع له لاسه وباسو او کور ته ولاړ سو. تر څو چې راچلیږي نو دا ترتیب به چلوو، خو کوم وخت چې را باندې ټپه ټغره سوه، البته موږ به هم د خپل تګ دپاره ځان چمتو کړو. بنګ په ډېره خوښۍ کډو ته راغی او د کاڼي له کاله سره یې روغبړ وکړ. هر یوه د بنګ په راتګ خوشحالي وکړه. د کاڼي کاله په مني له اوښبه نیولی و او هغه تر اوسه پورې ورسره دی. نو د بنګ کار د ښځو او نجونو سره د اوله په شړلو کې مرسته وه. شنو رغو ښکلیو بیدیاګانو چې په تنکیو واښو پټ دي او د هر لیدونکي زړه له ورایه وړي، په بنګ کې یوه خورا خوښي ایجاد کړه. په تېره بیا پر شینکي ښکلي اسمان باندې د ورو سپین ټوکران چې ځینې برخې سروبره اوښتې دي او تا به ویل د پیغلې نجلۍ برخوګان دي. پاکې هوا او پراخ اسمان د بنګ زړه نور هم ورپورته کړ او د یوې ګړۍ دپاره یې هر څه هېر کړل او خپل راتلونکي ژوند یې په خورا باور او هیلو وکتل او د زړه له کومې یې یوه غړانګه وڅکوله. د کاڼي هغه بل ورور هم غټ مازدیګر لا رمه راوستله. نه یوازې دا رمه راغله، نورې رمې هم چې سپینې میږي په شنه ورښو کې لکه مرغلرې غوندې برېښېدې راچوه سوې. هره رمه له کږدۍ څخه ښه ارته پنډېږي او مېرمنې په خورا فعالیت او چمتووالي سره لوښي په لاسو کې د رمې خواته درومي. هرې مېرمنې یا پیغلې داڼۍ اچولې دي.
ته به وایې د پهلوانۍ میدان ته درومي. د دوی خوشحالي او ښه زړهوالی هم بیخي څرګند دی. ځینو بیا لوی لوی دیګونه په دوو سره اخیستي او د کیږدۍ مخ ته یې سره سموي. هره میرمن چې کټوه له شیدو ډکه کړي هغه راوړي، په دیګو کې یې اچوي، بیا ځي بله کټوه ډکوي. دوی له هرې میږې څخه فقط یو څو دارې لویښي، ځکه چې د نورو شیدو دپاره نه ځای لري او نه یې خوندي کولی شي. په دې وخت کې د وریو یا د لیرو ګډې بغارې او له ورایه د میږو ریا د لیدونکو زړه د ګلو غوندې غړوي او خورا خوندوره منظره یې وي. د لیرو مخې ته واړه هلکان او یا غټکې غوندې نجونې لښتې په لاس کې چمتو ولاړې وي او کله کله دورې منډې وهي چې میږو د رمې له خوا راوګرځوي. کله کله دورې خورا ډېره ځوږه وي. په تېره بیا هغه وخت د لیدو او تماشې وي چې شپون اشاره ورکړي چې وري راخوشي کړي. وري له یوه خوا منډې وروهي او میندې یې له دا بلې خوا په ریا راځغلي، تر څو چې وله په رمې کې توی سي. نږدې تر 15 دقیقو پورې وري خپلې میندې نسي موندلی او هره ورۍ ګوله تر یوې میږې لاندې سي چې هغه یې بوی کړي. چې یې خپل وي نو پرې ودرېږي او که یې خپل نه وي نو یې په سر ووهي او دا عمل خورا ډېر ځلې تکراریږي. په دې موسم کې پونده لوی مزلونه نه کوي ځکه چې ورې یې تنکي وي. بنګ هم خورا خوشحاله دی چې د خپل کور پر خوا روان دی او ژر به خپله مور او خویندې وویني. دی په دې شپو کې خپل کهول تل په خوب ویني. د دغې ورځې په مازدیګر لږ څه فعالیت نور هم ډېر سو. کاڼي بنګ ته وویل چې به مني او دوبي د سوداګرو مرکې او لانجې وي. په لومړي پسرلي د چلیک والا غمونه وي. دا زموږ لومړی ټاپی دی چې چلیک پرې کوو. د کاڼي د کیږدۍ له څنګه سره یې چلیک والاو ته ځای په یوه غونډۍ باندې ور جوړ کړی دی. د 3 کسو محصلانو غمجنې په ملا کې دي او سپیر چنې موزې یې په پښو دي او د چلیک والا مخ ته په احترام ولاړ دي. په بیړه خان او 10-12 کسه غږېدونکي پر راټول سول او په خبرو اترو پیل سول. بنګ ژر وري او میږي د کاڼي د نور کاله په مرسته سره بیلول. په دې وخت کې یوه سړي له غونډۍ پر راغږ کړه چې ورسه د خان صاحب له کوره هغه چاینکې چې د پیو چای پکې پوخ سوي دي له نورو ژڼکیانو سره راواخله او رایې وړه. بنګ هم له خدایه دغه غوښتل او په منډه یې هغه کار اجرا کړ او بیا د دوی و خبرو اترو ته ودرېد. په مني بنګ د سوداګرو په ډېرو خبرو نه پوهېد، خو اوس د چلیک والا په اکثرو خبرو پوهېږي. د چلیک والا او د دې خان او غږېدونکو ترمنځ خورا تودې او سړې خبرې سره وسوې او کله کله خو بلا سره وګواښېدل هم. چلیک والا ورته وویل چې تر پروسږ کال به مې نه کموي. پروسږ کال چې هغه بل مامور و هغه ته مو 10,000 پر پارچې ورکړې او 10,000 مو د ده لاس سره ورکړه. سږ کال امر راغلی دی چې چلیک 1/2 دی، نو باید د پروسږ کال په اساس خو یې راکړئ، یعنې 20,000 پر پارچې. او یو سپین ږیري ورته وویل که یوازې وای او یوازې دلته چلیک اخیستل کېدلی موږ به 20 نه 100,000 درکړي وای. خو نه پوهېږې صاحبه چې موږ لکه اوښ څو ځایه حلالیږو او د هرې منطقې موږ ته سترګې وي. وروسته له ډېرو لنډو او اوږدو دا رنګه فیصله وسوه. د خان کلي
چې 15 کوره لري 12,000 به پر پارچه ورکوي. دا پې رسید په مقابل کې به یې ورکوي چې هغه خزانې ته تحویل سي او دغو نه به هم لاس سره یا لونګۍ وي. پر دې فیصله نامې باندې د غږېدونکو او د خان ګوتې او مهر ولګاوه. بیا یې ورته وویل خان صاحب زه ځم د پونده و یو بل کلی تر تاسې کوز اړولی دي. ما ته اوس دستي څرک احوال راوړ نو زه به دا یو محصول تا ته در پرېږدم چې ته دا جلا په ټوله کړي او سبا مې تر رومې غرمې پورې په دا شي راورسوي. که مو نه کړې را برابرې نو څرګنده ده چې 4 کسه غږېدونکي او ته به د محصول سره هلته راځې او تر هغو پورې به له ما سره یاست تر څو چې روپۍ راکړئ. دا مې ګوره ښه در سره وکړل. که بل څوک وای ولا که مو سبا کډه ځینې کړې وای او دلته به یې میاشته کړې وای موږ خو اوس لار چلوو. تل مو دا په زړه کې وي چې خلک راڅخه خوشحاله وي. بیا محصلانو دا سوژینان ورته ونیول او دواړه چلیک والا چې د عمومي چلیک ټولولو غړي دي سپاره سول او په یوه ګړي کې د جنوب خواته له سترګو نیان سول. بانک په دې لږ څه خوابدی سو ځکه چې د په زړه کې ورتېره کړې وه چې اوس به د کاڼي له ده څخه پیسې وغواړي او دا 300 افغانۍ چې د پورولو دپاره یې ساتلې دي ځینې واخلي او په چلیک کې به یې ورکړي. خو د بانک دا تصور ژر غلط ثابت سو او د کاڼي مور کوری خلاص کړ او له هغه څخه یې د زړې بنۍ یوه غوټه راوکشه او بیا یې خپله جلا چې 200 افغانۍ وروتلې وې ورکړې. بانک د دې عمل په لیدو خورا خوشحاله سو او ټول صورت یې دا ډول سپک سو لکه له وږو څخه چې یو لوی پیټ یې اړولی وي. بانک خپل زوړ تلتک چې په ښار کې رانیولی و سره د اوښ د یوه ځله او خپلې غوټې چې د کور پوښ یې پکې راواخیستل او پر هغه ځای باندې یې ځان ته ځای واچاوه په کوم چې چلیک والا تر مازدیګره پورې ناست و. بانک ډېره موده په خونه کې ویده سوی و او دا 15-16 میاشتې دغه راز شپه نه وه لیدلې. ده چې پر شنه اسمان باندې ځلېدونکي او رڼه ستوري دومره ډېر ولیدل چې د ده سترګو کار کاوه نو یې بې واکه دا لنډۍ له ځانه سره په خورا شرپولې غږ وویله اسمان په ستورو ښایسته دی لکه د پیغلې نجلۍ غاړه په خالونه. بانک تر ډېره پورې د دې په زړه پورې منظرې سیل کاوه او خوب یې له سترګو وتښتېد. په تېره په دې تپه تیاره شپه کې چې لاندې د کښتیو اورونه ویني نو عجب حالت ورته پیدا سي. دا چې کاڼي پیسې نه ځینې واخیستلې او هم په خورجین کې د مور او خویندو دپاره یو کمیس لري او هم یې ژمی په ښه توګه تېر کړ ځان دومره بختور ګڼي چې د هغه ساری په ټوله نړۍ کې نه ګوري. له ډېرې خوشحالۍ یې هره ګړۍ ستونی سره نښت. څنګه چې سهار کړي ناوخته بارېږي نو بانک تر ناوخته پورې بیده و. سبا چې بیا ولېږدېدل او پر بله مینه یې واړول نو بیا هغه ډول نور چلیک والا البته له بلې منطقې څخه ورته راغلل او بیا هغه ډول سنه جوړه سوه چې په پای کې په 15,000 افغانۍ پارچه او 15,000 لاس سره فیصله وسوه. کاڼي د بانک د پوښتنې په ځواب کې وویل تر څو د دې ولایت تر علاقې ووځو نو 7 ځایه موږ دغه ډول چلیکونه ورکوو. وروستۍ منطقې ته نسبت نورو منطقو ته خورا لږ چلیک ورکوو. په دې خبرو پسې مه ګرځه خپل ورژه او شیدې ورته وهه. وروسته تر 2 دغه ډول مزلو د پونده کډې هغه ځای ته راغلې چېرته چې بانک په منې ورسره یو ځای سوی و. په هغه ماښام باندې د کاڼي کاله د ده د جلا کېدو په ویاړ خورا لویه کاسه شیدې او غوړي تیار کړل. د کاڼي مور ورته وویل بانکه زویه
پر مور مې دې ډېر سلامونه وایه. دا 3 وزې چې ته پر لغزه بیایې ښه پام پرې کوه چې درڅخه ورکې نه سي. دا زموږ د کاله او ستاسې د کاله د دوستۍ نښه ده. زه اوس دومره لوی مزل نسم کولی، که نه وی زه هم ستاسې کره در سره تلم او ستا خوندې مې کتلې. که مې خوښه سوې وای نو یوه به مې په مخۍ در څخه غوښتې وای، ځکه چې خړ یعنې د کاڼي کشر ورور خو مې لا پر وږو سپور دی او واده به ورته کوم. بل دا چې که هر وخت بیا په منې دورې تلې نو زما کور ستا خپل کور وګڼه او له موږ سره به شېوه سي. سهار یوه پنډه په تیره تر ملا کړه او 3 وزې او 3 مرغومي یې په لاس ورکړل او بنګ یې د کور خواته رخصت کړ. د بنګ پښې له خوشحالۍ نه ځمکې ته نه ورځي او بې له دې چې په خپله ستړیا وپوهېږي ګوري چې وزې او مرغومي یې ستړي کړل. شپه یې په یوه کلي کې وکړه او سبا څاښت خپل کلي ته ورغی. د کلي ځینو کوچنیانو ولید او په منډه ځینې بنګ ته راغلل او ځینو د بنګ د کور خواته منډه کړه چې د ده پر مور باندې زیری وکړي. یوه کوچني بنګ ته وویل زیری مې در باندې، تا ته خو یې په مخۍ کوزده در کړې ده. بل کال په مني بیا بنګ د خوارۍ دپاره کندهار ته رهي سو. دا ځل د ډېرو خلکو او ډېرو شیانو سره بلد او په موټر کې هلته ورسېد. د ده زړه د کارکوونکو ایښېدونکي ژوند وړی و او د خلیفه میرجان خبرې او کړه وړه یې په زړه کې نیغ ناست و. کم وخت چې کندهار ته ورسېد نو سمدلاسه د وړیو فابریکې ته ورغی او خپل پخواني انډوالان یې منډه کړل. څرنګه چې تېر کال یې زیار ایستلی و او خورا کوشش یې کړی و، نو ځکه د ده سواد ښه سوی دی او هر ډول کتاب لوستلی سي. ده له خپلو پخوانیو انډوالانو سره په پراخه اندازه خبرې اترې شروع کړې، خو په دې چې د ده د پخوانیو انډوالانو معلومات ډېر سوي دي او د دوی طبقاتي شعور وده کړې ده، حیران سو. د غرمې د ډوډۍ پر وخت کې دوی یوه ګړۍ د خوارانو او مزدورانو د ناوړه ژوند په اصلي علت خبرې اترې وکړې. خلیفه میرجان په دې برخه کې مفصله وینا وکړه او د زیار ایستونکو حقیقي دښمنان یو په یو ور په ګوته کړل. ده وویل که استثمار ورک سي او یو انسان د بل انسان کار او زیار ونه تښتوي، دنیا به ګل او ګلزار سي او دا اوسني ناوړه حالت چې لږکي یا اقلیت له ډېرې موړتیا اچوي او ډېرکي یا اکثریت له لوږې او خواستغوالي د غم شپې او ورځې تېروي له منځه ولاړ سي. سید میرجان داسې پسې زیاته کړه که دغه د تولید وسایل لکه فابریکې، ځمکې، بانکونه او داسې نور د خلکو تر مالکیت لاندې راسي او پر هغو باندې اجتماعي مالکیت قایم سي، نو وپوهېږئ چې د اوسنۍ اجتماعي مادي او کلتوري بدبختۍ به ورکې سي او ټولنه به د سعادت او خوښۍ پر لور رهي سي. بنګ د خلیفه میرجان خبره غوڅه کړه او داسې پوښتنه یې ترې وکړه دا کار به څوک کوي او په څه وسیله یې باید وکړي. خلیفه میرجان په ورین تندي بې له ځنډه ورته وویل دا کار باید هر ډول زیار ایستونکي او بزګران د صنعتي کارګرانو په مشینري د کارګرانو د ایډیالوژي په اساس سرته ورسوي. کارګران او بزګران د ټولنې دپاره دغه ستره وظیفه تر هغو پورې نسي پر ځای کولی تر څو یې د کارګرانو ګوند جوړ کړی نه وي او د هغه تر لارښوونې لاندې یې خپل طبقاتي مبارزې ته دوام نه وي ورکړی. نو باید ټول زیار ایستونکي د کارګرانو تر بیرغ لاندې راټول سي او د ځان د نجات او ښېګڼې لپاره په نه ستړې کېدونکې مبارزه لاس پورې کړي. خلیفه میرجان خپله عقیده په کلکه داسې څرګنده کړه د کارګرانو او بزګرانو حزب باید د علمي سوشیالیزم په اصولو ودرول سي، که نه نو هر څه به غلط کړي او بډایه طبقه به یې په خورا بېرحمۍ راوپرځوي. د خلیفه میرجان دغو خبرو په بنګ کې خورا ژوره اغېزه وشیندله او د پر خپل زړه کې فیصله وکړه چې په دې
باره کې د خلیفه میرجان څخه ډېرې پوښتنې وکړي. بنګ د خلیفه میرجان په کوښښ په فابریکه کې ځان ته کار موندلی و او تل به یې له کارګرانو سره د حزب په باره کې خبرې کولې او هم یې د خپلو معلوماتو د ډېرولو لپاره مترقي اجتماعي کتابونه لوستل. بنګ په زړه کې د فابریکې د څښتن څخه خورا بد راتلل او دی یې داسې سړی باله چې د کارګرانو غوښې او وینې خوري، نو ځکه هغه ته نه ورتلی او په جدت سره په دې بوخت و چې خپل اجتماعي او حزبي معلومات ډېر کړي. لږ موده وروسته یو کارګر چې ځیر نومېده او له ده سره یې تل سیاسي او اجتماعي خبرې کولې او ده ته به یې کتابونه د لوستلو لپاره ورکول، بنګ ته وویل: دا 3 میاشتې کېږي چې زه له تا سره نږدې تماس لرم، اوس ستا د پوهې سویه ښه سوې ده، باید ته تر حزبي تنظیم لاندې سې، یعنې په یوه حوزه کې منظم کار وکړې او هلته نور هم ځان په حزبي روحیه وروزې او په دې ډول ځان دې ته چمتو کړي چې په راتلونکي وخت کې نور کارګران وروزي او دوی دې ته مساعد کړي چې د زیار ایستونکو د نجات او سعادت دپاره حزبي مبارزه وکړي. بنګ په دې خبره دومره خوشحاله سو چې ماښام تر ډېرو پورې خوب نه ورته. د ځان خورا مهم احساس کړ او داسې فکرونه یې په دماغ کې پیدا سول چې دی یې دې ته متوجه کړ چې باید خپل ژوند د کارګرانو او بزګرانو او نورو زیار ایستونکو دپاره وقف کړي. څو ورځې وروسته د دغې فابریکې کارګرانو د خپل ګوندي تشکیلاتو په لارښوونه فیصله وکړه چې د خپل معاش د ډېروالي لپاره له کار څخه لاس واخلي او احتساب وکړي. د دوی دغه احتساب خورا منظم او تر یوې واحد لارښوونې لاندې و. وروسته له 7 ورځو د فابریکې څښتن مجبور سو چې د دوی غوښتنې ومني. په دې احتساب کې د بنګ د لومړي ځل لپاره کارګرانو ته خبرې وکړې او هغوی یو مقاومت ته تشویق کړل. دغه احتساب او د هغه بریالیتوب د بنګ لپاره یو خورا په زړه پورې پوهنځی او د لاره یې په ژوند کې ور وټاکله. له احتساب وروسته د فابریکې د څښتن د غوښتنې سره سم خلیفه میرجان، بنګ او 2 کسه نور د حکومت له پلوه د محرکینو په نامه بندیان سول، خو کارګران بیا سره راغونډ سول او د دوی د خلاصولو غوښتنه یې وکړه. کارګرانو وویل چې که یې خلاص نه کړي نو دوی به بیا په احتساب لاس پورې کړي. د فابریکې څښتن مجبور سو چې د پورته کسانو په خلاصولو کې جدي اقدامات وکړي. دویم بری د ټولو کارګرانو روحیه خورا غښتلې کړه او د دوی د مبارزې احساس یې نور هم قوي کړ. بنګ د دوی پر ځای چې په پسرلي بیا خپل کلي ته ولاړ سي پر خپل کار پاتې سو او خپلې سپمولې پیسې یې مور ته واستولې. بنګ په لږه موده کې په حزبي کارو کې لوی لاس وموند او کارګرانو د ګوند یو فعاله او مؤثر غړی سو. د څو پلا بندي سو، خو هره پلا بندي کېدو به د هضم لا پسې ټینګ کړ. 2 کاله وروسته د بنګ مهینه چې په مخې مور ورته کړې وه هم د بنګ په مرسته لوستې او په حاله ښځه سوه. دواړو د زیار ایستونکو د طبقې په ګټه ستر کارونه وکړل. دوی اوس هم د کارګري ګوند په وسیله د دې مقصد لپاره په کلکه مبارزه کوي چې په افغانستان کې د داسې دولت جوړ سي چې واک یې د خلکو په لاس کې وي. په ټولو تولیدي وسایلو د اصولاً اجتماعي مالکیت برقرار سي. اجتماعي ټولې چارې د زیار ایستونکو خلکو په ګټه اداره سي او یو داسې خلقي دیموکراسي د منځته راسي چې د خلکو په ګټه وي. پای